چا راته ووایه د لرګي په څو دي؟ دا 6,000 روپۍ خروار دی او پورې 2,500. 2,500 یعنې دا چې ژمی راځي ماشاءالله 14,000 ته به وخیږي. 14,000 ته خیږي. زه وایم که دې وانخېسته که نه خو دا که شپه کور کې تېره کړي. بس نه بیا خو تختو راته بیا به جومات کې ما او تا شپه کوو سړیه څه به کې همداسې ده که نه ده؟ توکل به خدا. گپ تمہارا گوشت پوخا از خانه کی صبح کی میمونی زرک بمو میگه چوب امنی زغالم نی چوب. والا مشکلات هست دیگه. خداوند سر ما شما کلی ما شما رحم تو که از خانه میایی صدا نمیکنه او پلانی. یا خدا دا چیش شو بس پری بگدم وای سلام علیک غاخونه خو دې خپل دي خپل دي ما خو پرې دی چې ورې وګورې دا او ښه دا راته ووایه چې خلک راځي دا بخاریان یې اخلي نه اخلي. ښه یعنې مریض دی ورور دی او کیلو نه تا لګولې دواړه ما ویلې که مریض هغه دی دا کنیکشن ورکړی دی ښه ډبل کنیکشن دی. یا خدایا بس ځواني ونو بس لاړه خو اوس هم شکر دی کار کېږي اوس هم کار کېږي د ډېرو ځوانانو نه خو ځم یا خدایا یا خدایا دا چیش دی شو بس پرې بېږدم وای ستړی شومه قربان وای جهانن وسیح ستړی دې کړمه دا لرګي خو بس مونږه ماتول نو بس اوس خو ځواني نشته. دوستانو سلامونه قربانم شمه هر چیرته چې که خارج کې او که داخل کې واړی او که ستر او که زما په شانتې سپین او کنوسي زه دې ټولو ته دغه د بابا لونګین سلامونه ومنئ او په دې کې بابا لونګین یوازې نه دی ښه ما سره په کمره کې زمان وسی ښه جهان صاحب را سره دی ځکه خو زه خوشحاله ماشاءالله دونه وسي خدای را کړي چې څه درته ووایم خو زه وایم د بابا والا خپرونه مه هېروئ پامیروینز یو ځل ورشئ هسې لږ سر ورښکاره کړه که سر نه د پوزه لږه ورنږدې کړئ بیا هم درته معلومات کېږي. نو نن راغلی یم ما ویلې چې راځئ دا خلکو سره به خبرې وکړو چې ژمي دپاره امادګي نیولې او که نه. بل دا لرګي دي او داسې ګورئ نو زه وایم دوستانو ښه بس دغه شانتې د بابا خپرونې سره پاتې شئ. نن ګورم چې خلکو څونه امادګي نیولې دغه وایم دا پرتې ورته وي که پیسې ورته وي دا ورسره شته او که نشته خلک ځان دپاره دا اخیستی شي او که نه شي اخیستی. زه وایم بس د خپرونې تر پایه پورې را سره ملتیا وکړئ ښه چې چېرته مې یوازې پرېنږدئ الله زار زه وایم قربانم شمه یا خدایه بس ته به کې پاتې شئ له ما څخه پاتې شئ. نو بس یې ما لیدونکو په ما ګرانو قربانم شمه دلته هم یو څو نفره ولاړ دي د لرګو والا دي که السلام علیکم وروره السلام علیکم قربان دې شي والکه راشه غاړه راکړه دې خوا راشه السلام علیکم ستړی مه شي راځه دلته ودرېږه راځه داسې مخامخ ودرېږه دغه شانتې راځه والکه دلته ودرېږه دې ځای کې قربان دې شمه خفم نه شي مزاحمت مې نه یې کړی نه مزاحمت نه ښه دا راته وایه ښایسته نوم دې راته ووایه نصرالله رحماني وای رحماني صاحب څنګه دغه شانتې حیران ولاړې دا لرګي دي تا دي که څنګه دا لرګي نه ما اخیستل ښه اخیستل دي بیا تپوس مې وکړو بیا یې ډېره اوچته وه مالې اخیستلی خو یې نه شو راشه ګورو به ورته غلي به ورته ګورو هسې به ورته ګورو بس دې وایې راشه ماما زوی دې لیونی نو بس دا راته ووایه چې اوس د ژمي دپاره امادګي نیسي که امادګي مې نیوله چې ومې کتل نرخونه ډېر اوچت دي توت لرګی او دومره اوچته بیه نو په څو بیه کړي 6,500 وخت د توت لرګي نو دا به سېړی بیا په څوی هغه 14,000 وخت لا اوس ورته ټینګ شی ښه چې هله به خبر شي
چې تالو ژبې ته ورشي خبر شي قربان دې شم رحماني صاحب دا راته وایي چې بخارۍ دې ما اخیستی بخارۍ مې دان اخیستی اول به لرګي الو او بیا به وروز مزه بخارۍ سره بس چې کله کور نه راوتې دي ژوند ملګري در باندې غږ وکړو غږ یې رامانې وکړ ډېر خوشې غږ یې رامانې چې جمعه بیګا شپه ډېره سړه وه وای او ما دا خو چې ورځ تېرېږي نورې سړېږي نوره سړېږي او ما یې راشته ورته اوس نه غم وکړه نن به لرګي والو سبا به بخارۍ والا به به نلونه والو آفرین زه وایم که دې وانخیسته که نه خو دا که شپه کور کې تېره کړي بس نه بیا خو تښتو راته بیا به جومات کې ما او تا شپه کوو سړیه څه به کې همداسې ده که نه ده بس جار دې شما نو رحماني صاحب دا راته ووایه چې اوس څنګه چل دی اراده دې شته چې واخلې که ناستې دې وکتل نو ګورو که نه موږ خو د سر نه پې شروع وکړه داسې به پسې ورځو نو خبر 450 روپۍ ارزانه راکول وای بس قربان بس لیدونکو تاسو خو ګورئ رحماني صاحب ویلې چې ما ورته کتل ځکه چې اخیستی نه شو یو ورځ به نل اخلو بله ورځ به بخاري اخلو او په پنځمه ورځ به خپلې خپې پسې ږدو که څنګه خپې بس وځو که نه ځکه دا خو ژمی دی دلته خو وروره بس داسې ده چې غریبي هم ډېره ده رحماني صاحب تا نه ډېره مننه قربان دې شم راوړه یو مچوکه دې د تندي نه اخ دې چټ نه دې مې یو مچوک اخ الله خدای ورک مکه ښه چې دا ښکلي خدای ورک مکې زمونږ د کلي قربان را دې خوښه واله که ستړی مه شي قربان نوم دې راته ووایه صدام ویړکیا دا ته وایه چې دغه لرګي دې تو دي که څنګه نه ما نه دي دا بل چا دي ښه ته مزدور یې مزدور یم څومره مزدوري درکوي 200 او 300 روپۍ ورځ 200 او د کوم ځای اوسېدونکی د شینوار وخ الله دې خواشه قربان وخ الله یاره بچې چېرته کړایانې د دوی د لاس چې وخوري که نه د شینوارو خو کړایانې ډېرې مشهور دي ډېرې مشهور که نه او یو یې روش ډېر مشهور دی بس زه وایم نوره خپې مې کار نه کوي خو روش دپاره مې خوله ښه جوړه ده روش ډېر ښه جوړ خو خوند کوي که نه نو دا راته ووایه د لرګي په څو دي دا 6,000 روپۍ خروار دی او پورې 2,500 یعنې دا چې ژمی راځي ماشاءالله 14,000 ته به وخیږي 14,000 ته خیږي او تا خپله آمادګي ژمي ته نیولې یعنې ولاکې م نیولې ښه دا راته ووایه چې په غم ککړ شوی او که مطلب مې دا دی واده دې کړی او که نه وای بس ما او تا خو همدې دغه دې زاړو کړو که نه نو تا ته چا ویل چې واده کوه دا راته ووایه ولې دې واده کوه مور او پلار راته وویل مور او پلار په زور درته وکړه دا زور یې نه کړه خوښه یې کړې خوښه یې کړې او اوس دې راتښتېدلی که نه ده همداسې راتښتېدلي دي دلته لرګي ماته دا راته وویل چې د ورځې خلک راځي د لرګي اخلي او که نه واخلي خلک مجبوره دي دا لرګي مجبوره نه یم تېر کال به خلک ډېر راتله که سږ کال ډېر راځي تېر کال یې ډېر ځکه راتله چې هلته لرګي ارزانه و څېړې لرګي په 8,000 و سږ کال یې 14,000 باندې 14,000 دي نو بس خدای پاک دې په مونږ تاسو رحم وکړي ښه بل د ژمي دپاره به آمادګي نیسو ځکه چې کور کې ماشومان لرو او دماغ غوندې سپینګیري لرو ښه مونږ خو چې دی ګرم اوبو ته ډېر ضرورت دي بس لاړ شه او اودس وکړه او لاړ شه چې سپینګیری شي سړی بیا اودسو ته ډېر ضرورت همداسې ده په ځوانۍ کې هر څه ته پاتې بس مونږ هم د خدای دې په مونږ تاسو رحم وکړي صحیح ده نو بس د تا نه ډېره مننه ښه خو چې درغلو مونږ باندې به روش خورې ښه صحیح ده که نه راوړه یو بله مچوکه دې د پوزې نه یې اخلم دې الله قربان دې شم یاره شینواری صاحب زه وایم تندی خو دې څه کوي دا پوزه دې م خوږه ده ښه آفرین خو راخلاصه یې نه کړي آفرین نو بس دوستانو کاکا مې هم دلته ولاړ دی کاکا څنګه یې را دې خواشه ستړی مه شې داسې زما غوندې برګه شمله خو دې وهلې ده او ټټر دې م ورته شکولی دی ماشاءالله دا لږ داسې را وتړه آفرین دي دا ولې مري شوی ورور مې مریض دی شب خالد امین ښه یعنې مریض دی ورور دی او کیلونه تا لګولې دواړه مې ما ویلې که مریض هغه دی تا کنیکشن ورکړی دی ډبل یې ډبل کنیکشن دی نو هلته مو ته څنګه دی لرګو سره څنګه یې همداسې راغلم شکر لرم شکر ښه یعنې شکر دی دی شکر وی ما شکر خو دې خدای ورکړي ښه چې شکر یې هلته به چکر او دا راته وایي چې خوراکو سره څنګه ګزاره ورسره کوې او که نه خورم یې خورې یعنې بس تالګي مالګي هم دغه شان دي کابونه تا نه شاته منډې وي لنګې ښځه غوندې زنده یعنې مونږ تاسو چې یو ډېر بیا تکړه یو صحیح ده قربان دې
الله دې نناس منو جای دې شمه دې تا نه مننه کاکا جانه ډېره مننه الله دې والکه راشه دې خوا دا ته چېرته ورک وي دا چېرته السلام علیکم دا چېرته ورک وي والکه قربان دې شمه نوم دې راته ووایه طیب الله طیب الله دا راته ووایه ستړی کېږي لکه زه یم کورودانې منډه درکړې که نه راکړي کارونه یې ولا جو بس دا راته لرګي دي تا دي دا راته وایي چې څنګه دې خلک د دې ژمي دپاره آمادګي نیسي او که نه او آمادګي نه ځي خو لرګان نشته نشته دا ولې نشته دولت بند کړی دی بند دي نو بیا دا تاسو کوم ځای نه راوړئ دا خو لکه باغي لرګی دی دا خلاص دی ښه خو هغه تېرو کلو په پرتله یعنې دا تودان چې دي که نه دا د تېړو نه بره دي په ریټ باندې تېړۍ لرګي بلوط لرګي نه ریټ نه دا بره دی د توتانو لرګي څېړۍ قیمته ده او څېړۍ قیمته بنده کړ شته نه سږ کال ښه دي که تېر کال ښه خلک یعنې خرڅون یې ښیمه نه سخت کال خو خرڅون هم بې دغه دی او همداسې دغه غریب دا ولس دا هم دغه سره مخ دی خو بس زه وایم صاحب الله جانه لږه تم د غریبو سره ګزاره کوه نه ګزاره سره کړو ولې نه خو لکه دا زور یې ټول غریب له ورکړه غریب له بس دا راته وایي چې ما غوندې سپین ږیری دې ولیدو لږه ګزاره کوه نه ولې نه ډېره صحیح ده نو وسیه بیا به بله ورځ تم هم دغه شانتې سپین ږیری بیا به خلک تا سره ګزاره کوي صحیح ده ښه صاحب جانه دا راته وایي کوم پیغام خو نه لري نشته هېڅ بس دا پیغام ورته لرم چې ادې او دادا ما په غم واده راته وکړي چې او نه واده مه کړی ښه زنده‌باد دي قربان دې شمه د تا نه ډېره مننه بس پیغام دا د مور او پلار ډېر خیال ساتئ د مشرانو عزت کوئ کشرانو مشفاعت کوئ زنده‌باد ای چې د مور دعا د جنت هوا همداسې ده صاحب جانه تا نه ډېره مننه قربانم یو مچوک راکړه دې خو الله دې خواجه تازه دې لامبلیم دي څه ښایسته بوی ویښتانو نه لاړو یاره صاحب زه چې ژېړی وم تا غوندې ما به هم دغه شانتې دغه پس دا به ما هم ډېرې وهلې یاره منمه دې بس زه وایم دوستانو لرګي مې درته وښودل ښه یاران مې هم درته وښودل نو ورځمه داسې دغه غزال نه زغال هغې خواته ورځمه ګورمه چې زغال څنګه د خلکو آمادګي نیولې او که نه او قیمتونه یې څو دي خو زه وایم بابا لونګین او په کمره کې را سره نعیم جهان مسی مې دی ښه چېرته هم پرې نږدې ما سره پاتې شه یا خدایه خیر وکړي ما دوستانو بیا هم ستړي مه شئ ښه دلته چې دي زه ګورم ټول تور دي مطلب مې دا ده چې دلته غزال نه رښتیا بس سړی چې سپین ږیری شي نوم هم تېزي زغال خرڅېږي او مونږ تاسو ورته سکاره ویو ښه نو دلته مورونه ولاړ دي ورځمه د دوی سره هم خبرې کومه خو زه وایم ګوره بابا پرې نږدې السلام علیکم سلام علیکم راځئ قربان دې شمه ستړی مه شئ سلام علیکم تم ستړی مه شئ قربانم لږ راځه دې خواته راشه هله دې تا نه مې تاو راتاو کړي د سپېلنو غوندې مې درته لوګی کړي ښه د ټولو نه مخکې خو دې دا ښایسته نوم راته ووایه اسرار الله سم از ولایت بامیان ولسوالي غندک وای قربان دې شمه تاسو بامیانو نه مې زار کړي ښه ښکلي خلک دي او ښایسته ځای دی قربانم شمه نو دا راته ووایه چې دلته څه کاروبار لري دغه زغال دې تا دي زغال از ما سنگ زغال سودا میکنیم ښه دا سودا نو یعنې دا خبره ده چې د ژمي دپاره د آمادګي نیولې د زمستان آمادګي میکنیم آفرین نو دا راته ووایه چې ژمي دپاره د بخارۍ هم اخیستی او که نه بخاري خریدیم ښه اخیستی نو دا راته په خپله کوټه کې دې لګولې که نه بله کوټه کې نه د خانه خود چی کردیم او څو دانې بخارۍ دې لګولې از ما خو 4 تا بخاري هست دیگه ښه 4 بخارۍ دا 4 بخارۍ ته زغال او لرګي رسیږي انشاءالله نو دا راته وایي زغال نن سبا په څو دي امروز زغال چند است؟ امروز زغال دیگه مختلف زغال هست دیگه 11,500 هم هستونش
12000 500 هم است ها. دیگه مختلف زغال قربان است خدا خو چې دونه قیمت یې زړګي نو دا راته ووایه د غریب خلک به څه کوي اخیستلی شي او والا که نه؟ مشکلات زیاد است مشکل است دیگه آفرین. خیلی مشکل است دیگه کار و بار نیست غریبی نیست او. مشکل است دیگه خو بس دا راته ووایه چې هغه مونږ پښتو کې یو متل دی چې دغه پالش نه کوي پالیشي آی، آی، هغه چې دی په خپل موچیتوب کې څپلۍ او بوټان پري همداسې ده که نه ده همدرسته. نو همدا رقم به د تا کور کې به هم لرګي نه وي که شته چوب دورې د خانه یا نه نه وادي مشکل اوریدل. است مشکل است کار و بار نباشه آفرین. امی کل مشکل امی که سر خود ما شماست زنده خب باد. هر گپی که سر خود ماست والا کسی که ملامت میکنه امارات است یا است آه، آه، آه. هر مشکلی که است از آفرین. نیاد خود ماست خب؟ زنده باد. این نیست والا کسی امارات چی میکنن فهمیده که امارات میگه والا آمد کار و بار گم شد این کلش از نیاد خود ما شماست دا راته ووایه چې پروسه کال دغه زغال ډېر خرڅېدل که څه کال دی؟ والا امی سال ده سال ضعیف شده روان وای، است وای، وای، سال ده وای، سال وای، ضعیف وای. شده روان است دیگه توکل به خدا سپردیم ما به خدای پاک است قربان دیگه دا روزی زغال میرسونم ان شاء الله راوړی دی کوم ځای نه از با در یوسف هم میریم از دیسابز هم میریم دیگه از همین جا میریم یعنی بس دلته یې راوړی په ټنو به یې راوړی تنو میریم تون میریم. ښه نو قربان دي جمع نه خلک راځي پوښتنه کوي د زغال والا او که نه. فعلا دیگه سوداگری و قدر نیست دیگه توکل به خدا سپردیم ما به خداست که وای دیگه وای وای مثل موری तुम घर का توکل به خدا गप हमारा गोश्त को खा आज खाना की सुबह की मैं हमने زر که با ما میگه چوب هم نیست غال هم نیست چوب والا مشکلات هست دیگه خداوند سر ما شما کلی ما شما رحم تو که کنه از خانه میایی صدا نمیکنه او پلان ای چوب بیا دو صدا نمیکنه تو چی میگی تو چی میگی الاکو که صبح میریم شما باسی نمیگی چوب بیاری بله نیست نی بالکل مشکلات هست خداوند سر ما شما رحم ای کنه قربان خدا را تو چې په اخره کې کوم یو پیغام خو نه لري والا پیغام خو ندارم دیگه پیغامی است که امی ما شما خداوند سر ما شما رحم کنه زنده باد امی کار و بار ما شما خداوند سر کار با شما برکت برده دیگه آفرین. کدام پیغامی ندارم دادر زنده باد دی قربان دي شما دي تانه ډیره من تراک دي تندونه مخ الله مخ خیر وای یاره زنده باد دی خدای دې مخ خرابه واخه دا زمونږ وطنداران دي ځانونه یې تور کړي دي ښه په دې خاطر باندې چې مونږ ته زغال راوړي خو بس څوک دي ژمې امادګي م نیولې ده خو وس یې نه لرو څه به کوو جهانن یک پیغام دیگه هم دارم امی بعضی مردم ها زیادتر شکایت از امارت اسلامی میکنن ما ان شاء الله از امارت اسلامی خیلی راضی هستیم بسیار زیاد راضی هستیم ما خود ما یا مزدوری یا در سنگ زغال کار میکردیم یا چند روپیه که در پیش ما بودن ما هم یا اینجا یا خانه ما خود حساب طرف دیساب میرفتیم دوزی بسیار زیاد بودن همین چند روپیه که بودن از ما هم شخصا خود ما یک دوست برابر شد در جیب ما خود پیسه نبود در جیب ما پیسه نبود یک چاکلیت بودم چاکلیت از جیب ما گرفت مگم فعلا که مراد اسلامی آمده دم کوچه های ما دم هر جای امی چک پاینای است از ما پرسان میکنه خیلی یک این چیز خوب دارم زنده بادی یعنی قربان دی یعنی در جیب هیچ چیز هم نبود پیسه خود نداشتیم یک دانه چاکلیت بدم یک دانه چاکلیت خدا شاهد است همین دوست از ما گرفت دست وقت دو چاکلیت در وقت جمهوریت قسم میکنم فهمیدی فعلا ما از امارات اسلامی خیلی راضی هستیم در هر کوچه در هر جای فهمیدی چک پاینا ازی هستن بسیار مردم خوب هستن گرد شما قربان بس دا خدا چی دوزان ندی دوز دست چوخه خو به نه کړي چا والا دیگه وا پرینه وخت ظالم دست دته کوي چخو اپا چا کودی وای کنه بس زنده باد الله ما خراب وا قربان شم خدای پاک دی تاسو په کار کې برکت وای کل شما برکت برده همه کاری که است نیت مهم است حالا ما شما ملامت میکنیم مردم امارات دیگر خداوند سر شما رحم کنه نیازهای ما رو شما رحم کنه زنده باد مننه دی تاسو نه قربان نو بس دوستانو ګوره خو کنه بس زوی مې تور دی وای خو چې ډیر وای کنه او کنه بس څوک وای جهانن وسته کمرې شات او ولاړې ښه څه به کوي بابا به دې خپې سوځوي ځکه چې وس نه لرو او د ژمي دپاره امادګي نو زه وایم ځوانانو او سپین ږیرو او وړو او ستړو او زمان وس مه خانده یو راته خاندې نو وسې مې راته مه خاندې مه قربان نو زه وایم د بابا سره تر پایه پورې ملتیا وکړئ ښه چېرته لاړ نه شئ وایي غلط شوم رښتیا جهانن وسې راته وایي چې داسې راځه ښه له ما سره قربان بخلو جاز شم الله قربان زنده باد زنده راکه دا پوزه دیدی خودم الله وای قربان خدای پامان خدای پامان
بس زه وایم لیدونکو په ما ګرانو زه وایم وړو زړو سپینګي ښه نو تاسو ته خو مې زغال وښودل که نه نو دلته اوس هغه شی درته ښیمه چې د زغال پکې سوځي دا د څه شي دپاره دې ته بخارۍ وایي که زغال نه وي بیا به خپلې خپې پسې سوځوو ښه السلام علیکم بابا السلام علیکم بابا قربان دې شمه تکړه راته جار دې شمه الله دې مخ خرابه دې خوا راشه دې خوا دې خوا داسې مخامخ ودرېږه آفرین دې ټولو نه مخکې دا ښایسته نوم راته ووایه نوم مې دی عبدالقیوم وی عبدالقیوم هماغه خو به نه یې ما تا واړه واړو بس هماغه یم یاره زه وایم څه وختونه وو تېر شول تېر شو وختونه زمانه په خوند راغله او ما او تا چې سپین ګیري څه ځواني وه په ټس باندې به ما او تا روان وم همداسې وه قربان دې شمه دا راته ووایه چې دا بخارګانې دې تا دي و دا زما دي ښه دا راته ووایه چې څنګه چل دی د ژمي دپاره خو خلکو امادګي نیولې و ژمي لپاره خلکو امادګي نیولې ده موږ هم ورته مطلب دا راوړي دي راځه دې خوا راشه ما سره خوا و دا هم راوړي دي ورته مطلب دا دی چې د دوی لپاره مطلب سهولت لپاره دلته نږدې راوړي دي مخامخ کمرې ته ودرېږه راځه دلته ما سره ودرېږه او که نه خیره ځوانۍ کې به هم ډېر تاوېدې راتاوېدې چې سپین ګیری شوې اوس هم تاوېږي راتاوېږي ماشاءالله خولې کې غاښونه خو دې خپل دي خپل دي ما خو پرېږدي چې ورې وګورئ دا ښه دا راته ووایه چې خلک راځي دا بخاریانې اخلي نه اخلي خل راځي اخلي تر اوسه مطلب نشته واوره باران یعنې ژمي امادګي ژمي امادګي م نیولې ده او تر اوسه پورې نشته چې واوره باران شي تېر کال ښه و که دا سږ کال ښه دی یاره تېر کال و سږ کال به مو امید شته دی چې الله پاک یې ښه کړي زنده‌باد خلک دا بخاریانې اخلي او هو اخلي ښه دغه کومې بخارۍ دي په دې کې زغال سوځېږي که نه صرف لرګي زغال سوځېږي لرګي سوځېږي مطلب کوله هغه سوځېږي مطلب دا خشاک مشاک هم خل پکې سوځي مطلب دا ټول خل خوار غریب دي مطلب دا کاغذونه هم پکې سوځي او غریب خل ډېر دا راته ووایه چې دغه بخارۍ چې دی ما شاته ده که نه د دې قیمت به څونه د دغه قیمت به 1200 روپۍ 1200 او دغه د مخامخ دې باندې مطلب ډوډۍ هم پخېږي او دا ګوره دا دوه طبقې لري وای دې باندې چاجوشي ښودل کېږي په دې باندې چپاتي پخېږي هغه بیا لرې کې بیا په دې باندې چپاتي پخېږي وای پوست دي لاس خوند دې کوو اوس دا راته ووایه چې دا هم په خپله ژمي ته امادګي نیولې او موږ هم نیولې ده او خامخا ژمی دی که نه کابل ژمی دی دا راته ووایه ما ته خو زر کې وویلې چې لرګي راوړه تا ته کله کله وی دا خو وایي دا راته ووایه ګرانه خو ده در باندې زنده‌باد دې واچوه یعنې دروغ پکې نشته دروغ نو په دې کې به څه دروغ اوس ته په خپله څونه لرګي او زغال خستی ما خپله لرګي مې یو خروار اخیستی دي او زغال مې تر اوسه نه دی اخیستی وای بس هماغه خبره ده چې موچي چې دی په خپل موچیتوب کې څپلۍ پري دغه خبره که نه ده او کور کې مونږ تاسو بشکې ګرمو ځکه چې وس نه لرو که نه نو دا مخامخ چې پرته ده دغه به په سوی دا په 800 روپۍ 800 دې کې دا کوم چادر استعمالیږي دا راته دغه دی زوړ چادر دغه چې دی دا ټیلر دی هغه اودان والا ده دغه باندې دا وچه ده مطلب هغه باندې گئی په دې چاجوش دي هغه دی اودان والا ده یعنی مطلب دا ده چې سپینګیرو د پاره دی او داسه والا مکمل سیستم هغه مکمل سیستم دی خالی نل کتاو کا انا ما او تا ټول بس کار دی نل سره ده خوشی کا او بن کا او ګرمه او برا او همداسې قربان دي شمه وخت مې دی ونیو دا راته ووایه کوم پیغام لري چې بس خوشاله اوسېږي الله دې ملک آباد کړي الله دې ملک کې قراري ده شکر دی راغلی ده او پس له دې نه خدای همداسې قراري ولري او دا جنګونه د خدای ورک کړي دا مطلب دا کفار او دا پردي مزدوران د خدای همداسې مختورن لري بس انشاءالله د کامیابۍ په لور روان انم ډېره مننه او چې کور ته لاړې ښه بس کور ته چې کله لاړې ښه ملګري ته به د دا برید داسې تاو کې چې نن زمری هم په تلویزیون راغی صحیح ده که نه قربان دې شمه یو غاړه راکړه زنده‌باد مچوکه راکړه زنده‌باد د تا نه ډېره مننه قربان دې شمه نو بس دوستانو ته ژر دې تا دې چي نه ژر شم بس خو وخت و تېر شو ښه زه بس بې وخته سپینګیری شوم ته اوس هم ښې نه اوس هم ځوان یې ماشاءالله تکړه بس کوشش کوه یو درېیمه راته وکړي انشاءالله بس زه وایم قربان نه ویم کور کې څوک ونه وایي چوپ شه کنه بس دې سړیه
بس زه وایم دوستانو دا خو د بخارۍ دغه سیستم تاسو ولیدو ښه نو جهان نن وسې ډېر زیات ستړی شوم نو که دې خوښه د لیدونکو ته د بخارۍ وښیه ښه بیا به زه تا سره خبرې کوم ځکه چې جهان دی نوم دی دا مې وسی دی د کمرې شاته چې ولاړ جهان دی نو بس زه وایم دغه شانتې د بابا سره ملتیا وکړئ چېرته لاړ نه شئ ښه قربانم شم الله بس زه وایم لیدونکو مینهوالو ښه به زه وایم قربانم شمه نور زم ستړی شوم او جهان وسی مې نور په کمره کې ستړی شو ښه نو بس دوستانو که تاسو خوښه یي ما ته اجازه راکړئ خو یوه خبره درته کومه ښه قربان بس دا درته وایم چې بابا لونګین هیر نه کوي ښه ځکه که چا دغه پامیروینز یوټیوب چینل نه یي لیدلی زه وایم یو ځل خپې ورښکاره کوي سړیه نه رښتیا غلط شوم جهانه سړیه خو راته ووایه چې دا خپل سر ورښکاره کوي سر به ورښکاره کوي ښه اب هغه سبسکرایب کوي او همدې تر څنګ هلته د وزې والا ګنګڼی دی هغې ته به هم لږه شفتله واچوئ یو ټنګ هم پسې ورکوئ نو بس بابا به خوشحاله شي هلته یوه غټه ګوته ده زه وایم بس زه د څونه ګوتې چې دي ورکوئ پسې چې خوشحاله شي بابا سړیه بیا چې بابا د خپل نوسي یعنې کیمرمین جهان صاحب سره یو ځای کېږو تر هغې مو په پاک الله سپارمه د خدای په امان زر کې درغلمه کور ته درغلمه سړیه خدای په امان